قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې. درنو لیدونکو، د بېوسه او د یوې غریبې کورنۍ د یو غړي سره ناست یم. دا موږ وینو په دې ولس کې کله سړکونه جوړوي، کله بل داسې کار، خو څه وخت کېږي چې د یو مرض سره مخ شو، فلج شو او بعد د هغې نه د هغه سړکونو د جوړېدو نه هم ووته. د ده سره به نور وغږېږو او دی به پخپله د خپل ژوند حال راته ووایي. زما نوم یارک، نو کالو سر ما کابل کې شوی د غریبۍ نه، او پس د کابل نه چې راغلم نو بیا مې ګوره په بټیو کې لارۍ راټسولې، ځکه چې لږ زور وراکړې نو لارۍ مې راټسولې، ځکه چې بچي مې واړه و، د مزدورۍ مې څوک نه و. او ورو راغلم، پس بیا پسې ورو راغلم چې راولې مې لارۍ نه هم نه شو تېښولی ورو، ځکه زور مې نه و که نه، سپین ږیری وم که نه، زور مې نه و. او هغه نه پس نو بیا ځای چلو کړ، ټوله ګینټه بېلچه مې په اوږه کېښوده او لاړم په سړک کې لګیا شوم. مایزه کې دې کې الله په رضا باندې لګیا شوی یم، که چا به څه وسه شوه راته اچولی به و، که نه به شوه وسه مازدیګر به وروره ګینټه بېلچه به مې په اوږه راکېښوه، کور ته به غریبۍ نه راغلم. واړه واړه بچي مو بس ته ورځه کې و په دنیا کې، او چا سره و او چا په دغه کې زما قسمت و، هغه الله راکوراله او دغه بچیو له مې راوه. بیا چې په همغه سړک کې د وي الله یار ده، او په هغه کې ګوره زه بیا دغه مرض چې ووالم، نو غوټې نه 2 کاله 3 کاله زما دغه وشو چې ما ګوره دنیا زندګي له ګوتې نه وي ورولي، او بس مجبور یم ځکه چې نهشم اوس مې پښې سړي هغه مرض هغه اوس مې پښې سړي، مجبور یم که نه. ولا بلا چې اوس دغه پورې بازار پورې دلته چې بازار کوم ځای کې دوکان وي هغه له زه ولاړ 30 منډه واړه زامن مې وي، او ولا بلا چې دا ورلګم ځکه ورلګم چې که نه که 15 روپۍ څوک ورکاندي هم وروره دوکان ته ورلګم، یا یو چټاکۍ چای را راوړي، یا یوه چټاکۍ بوره را راوړي، نور هېڅ هم نه وي چې نه وروره الله سره هم شته، او بس نور دغه سیال دی وروره چې خدای غریبان وي. او ستاسو څو ماشومان دي؟ خپل فامیل ټول څو کسان یې؟ موږ فامیل وروره 4 نفر یو، 4 2 بچي دي او 2 ما او ښځې. کله نه کله داسې مجبوره وخت راشي چې یا ماشوم مریض شي یا داسې کور دی که نه، او یو داسې څه پکې راخلاص شي او کومه مرسته هم د چا نه درانه شي، په دې وخت کې بیا ته څه کړې؟ څه د رزق تکل کې شي، بیا کومه لاره ایسته؟ داسې لار ما چې په وضع چې ګوره چاندې غواړم اینه دغه کې جوماتو کې مې څادر غوړولی، ولا چې اینه ګوره 2 جومات یې دواړو جوماتو کې مې څادر غوړولی چې ته کې زما قسمت یې دې بچی له مازدیګر رسۍ نه پرې راوړم. یارک ماما، که چېرته ستا خپله د مزدورۍ وس وی، مزدوري دې کړې یا ستا نور غټ بچي وی، نو ته به بیا سوال کړی وی؟ نه والله بلا چې سترګو نه مې وخېړ وږي چې هغه څادر دې وغوړومه په جومات کې زما سترګو نه وخېړ وږي چې خالقه پروردګاره، خو خدای پاک داسې مهرباني زه څادر وغوړومه، الله رامې مهربانه شي وربل ودرېږي، زه وینا م ولاکه شرمنه او پښتو د غیرت او ورشي نه ولاکه زه وینا کړی شم، وینا ولاکه کړی شم په جومات کې کښېني. زمونږ دا ولس کې ډېر جوماتونه دي، خو هر یوه کې ما کور دی آباد دي که نه وروره، بس نور خلک بل څوک دغه را وغواړي څادر او زه ورته کښېنم، او ورو چا څه قسمت یې زما د بچیو قسمت یې هغه الله پاک راکړي راته وایي چې، او چې نه مې قسمت وځي جومات په وره باندې. یارک ماما، څنګه چې ستا مخې ته کوم سامان پروت دی، دغه کوم شیان چې دي دا خو د یوې کورنۍ د ډېر لږ وخت مصرف دی، دا مرسته چې ده دا دغسې یو انسان دی هغه سره دا سوچ پیدا شوی چې باید د کونډو یتیمانانو د غریبو بېوسو برخه چې د خپلو بچو د سرسایه د روپو نه یا د زکات په نوم یې دلته رالګلي یا د سرسایه په نوم هغه خلکو ته څه ویل غواړي؟ دغسې د هغې په څېر نور خلک دي، شتمن خلک دي، شتمنو خلکو ته ستا وینا څه ده؟ زما وینا دا ده، خدای د ډېره نیکي ورسره وکړه چې هر چا رالګلي که نه، یعنې ډېره نیکي الله دې ورسره وکاندي چې چا رالګلي، خو دا خو په 1 کروڑ روپۍ باندې ما ته منظور دي، خدای چې څه مرادونه یې په زړه الله دې پوره کوله چې چا رالګلي، که نور وسه څه شي چا، نو زما نه غریب په دې علاقه کې به انشاء الله تعالی چې ای به پکې ولې به نه ډېر به وي، خو نه زه غریب په دې شی ما چې زما ماشومان واړه دي، نه د مزدورۍ دي، ارمان ده چې اوس زه دغه سړک د مزدورۍ وای
چې هغه مغه ګنټل بلچا او هغه سره کې لګیا وای ورګه بیا من یو مال 5 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ ګوتل راځي بیا من دغه بچلو ماجګر کې یو څه بل څه به مپراوړه اوس سره نه وته ان شاء الله د چا پوس کې چې مونږ قدرمن لیدونکو ته بار بار دا وینا کوو کاغه په بهر کې وي که په هیواد کې دننه وي چې په خپل مالونو په خپل شتمنو کې دغه خلکو یادونه وکړي دغه خلکو سره مرسته وکړي او موږ به ان شاء الله ستاسو دغه مرسته نیغ په نیغ د دوی لاسونو ته رسوو ډیره مننه